مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. دا نن د پلچرخي د زندان نه طالبان لایف راغلي او خبرې کولې. آیا تاسو خپل د ټول نظام چې تاسو نظام هغه کړی دومره کسان بندیان وو، دوه نفر یو نفر ماته وکړي چې تاسو د زندان نه لایف راغلي او هغې د ټول افغانستان هغه چې لایف وغږي چې تاسو تر اوسه پورې چاته دا اجازه ورکوئ؟ لږ صبر وکړه. د موږ او د هغې زندانیانو ترمنځ فرق ده که نه؟ مایک مه بندوه شاهین صاحب، هیله مه ده مایک مه بندوه. د موږ او د هغه زندانیانو ترمنځ د ځمکې او د اسمان توپیر ده. باید توپیر دلته وایي چې تاسو وایي چې موږ اسلامي شریعت خبرې کوئ. که شریعت څخه باید لاره هم ډېر ودرېږه. د تا زندانیان د نرسي د طالب له زندانه د لایف راسي د موږ زندانیان نران دي په بندیخانه کې. ګوره اول خو د موږ او د هغوی ترمنځ توپیر دا ده. زموږ زندانیان د امریکا د امپراتورۍ ماتونکي دي. زموږ زندانیان د افغانستان د ازادۍ په خاطر نیول شوي. خوله چینګه مه کوه، خوله بنده کړه. خبرې زه درته دلیل وایم. زموږ بندیان د امریکایانو د ناټو ښکرو مات کړل. په زندان کې پراته دي، همدغسې مضبوط ګزارونه په زندان کې مو ورکړي دي. په زندان کې لکه نر غوندې لایف خپرونې کوي. خبره مه کوه، ودرېږه. ستا زندانیان د امریکایانو غلامان همدغه شین سترګې امریکایان زما کور ته زما ناموس ته راوستي دي. ستا بندیان امریکایان په څاپیړو ویده ډک شاجور توپک هر څه په لاس کې هغه ته وایي لاس مه اچوه. زما امریکایانو غاښونه ماتوي. اول د بندیانو ګوره د بندیانو ترمنځ توپیر وکړه. زما بندیان د نړۍ فاتحین دي. زما بندیان هغه څوک دي چې د امریکایانو ښکرې ورمات کړه. زما بندیان هغه څوک دی چې 15 ځله مې له زندان نه راونیستل او تا ورته کتل. ته د خپل بندي او د ما بندي سره په مقایسه کې لیونیه. د ما بندیان به ښه سات دی، ښه ډوډۍ به ورکړې، انټرنېټ به ورکړې، هر څه به ورکړې چې استدلال لرې ورته راکړه چې خبرې وکړو. استدلال ورته راکړه چې خبرې وکړو. خبرې نو ته دا بیا عقل خبرې کوې. خپل زندانیانو سره برابر یې. دا دلته 1200 کسان ګوري دي ټولو ته زما د خاطر یو حدیث ماته پیدا کړي، یو آیات پیدا کړي چې یو لک 40,000 زیاتو کم پیغمبرانو په سیاسره باندې لاس اوچت کړي. یو حدیث راته پیدا کړي یا یو آیات راته پیدا کړي. هغې کومه وایي؟ تاسو زموږ خویندې مېندې سره په سر باندې وایي. آیا عدالت دې ته وایي؟ صبر وکړه، ودرېږه. بالکل دا نشته. موږ نه درسره په دې کې دلایل نه درسره وایو د سیاسره باندې وار راواله. خو ته دا حدیث راته پیدا کړه چې د فوټبال فدراسیون د 6 جنکۍ توت ته وخېځولې. ته دا جواز راته پیدا کړه چې لومړی مرستیال د دوستم په منځ 2 ځایه کې شي ویش کوه. لږ صبر وکړه. پیدا کړه چې اردو عسکر د خپل وچ باولې خوري او تا 13 قسمه غوښه خوري. دا جواز ماته پیدا کړه، ودرېږه چې یو بې سامانه دفاع وزیر دې راشي د دفاع وزیر دې سي. ته څه لیونی سړی اصلا ته دا وایې کش دې راوستی دی د پارلمان رئیس ولسمشر دی له مخې نه خط نسي ویلی، شعرونه لملمه کوي. ولې ونه د مخې نه خط شي ویلی؟ په ټول افغانستان کې تعلیم یافته سړی ولسمشر اشرف غني دی. دا زه نه وایم، دا ولسمشر اشرف غني دی چې حضرت حسین ته نوسی خدا وایي، دې ته ولسمشر وایي. دا ولسمشر دی چې د توپ مرمۍ خلوي. دا ولسمشر دی چې شعرونه لملمه کوي. ودرېږه شعرونه ودرېږه. ټولو ته مې ورکړی، یو تنه ټولو ته مې ورکړی. یو حدیث راته پیدا کړي چې ښځه باندې وار کوم پیغمبر نسته که نه خو ټول ته جېږولې نسته که نه لیونیه. ټول هر ادارې کې مې وایه ښځه مایک یې بند کړه. زه پرې شعر اورم. د یرغل خلاف د ورونو په شان یو دي. د پامیر او د سپین غر کیسه یوه ده. نړیوال د بڼې نه ماتوي زړه کې. د عمر او برادر کیسه یوه ده. اریانا چوک انتظار د خوشحالۍ کړي. د شرنګا او د نجیب کیسه یوه ده. د خاین باندې به مرګ د ضلالت وي. د مسعود او د صالح کیسه یوه ده. د اشچي په لاره تک د ښه لیوال دی. د دوستم او د محب کیسه یوه ده. ټامیان او سکشویان او د شرنګا بابا بچیانو. د جنرال او د سعید کیسه یوه ده. د نفاق خبرې د څوک نه کوي، موږ پوه یو چې د سنګر او د دفتر کیسه یوه ده.
هدف مو ازادي د خپل وطن ده د بوشکي او د لانجر کیسه یوه ده هدف مو ازادي د خپل وطن ده د بوشکي او د لانجر کیسه یوه ده طالب او اسرائیل کیسه یوه ده چې په ځاله د غنیم ور برابر شي د MB او د ټیکټر کیسه یوه ده ولې زما مایک لیوانانو ته څه شي وایم د مایک خلاصې دلیل نه لري کېنه قاري کوګاله لږ منډې مو دا کړلې بیا ته په قرآن او حدیث چېرته پوهېږې زه درته وایم راوښیه داسې نظام چې د فوټبال سپورټمینان یې توت ته خېځوي داسې نظام داسې نظام راته وښیه چې مېړه مسلمان چېغې مه وه بیا کړه په سړیتوب گوگل صاحب چیغه ما و حق سے خراب رو دی چیغه ما و حق سے خراب رو دی جنرال صاحب محترم جنرال صاحب محترم خو زه دې پېژنم که نه پلار به ښځه دې ویوړله خره ښځه دې تښتولې وه زه دې نه پېژنم دې ناموسه ته ناموس څه پېژنې راسې غیر له دې انحراف او بل کار دې نشته موبایل دې اخیستی چټیات وایي ټوله ورځ په مجاهدینو پسې سپکې او سپورې وایي ټوله ورځ د دین پتنګانو باندې خبرې کوي که د جهاد غیرت نه لرې که دا غیرت نه لري چې اشغالګرو د هغوی د مزدورانو په خلاف یو څه ووایي دغه بې غیرتي خو مه کوه په اروپا کې ناست پردۍ ښځه دې تښتولې ده او مجاهدینو پسې لا ولعب وایي دغه ټول تګایان بیا خره سره دلیل وایم هغو ته یې پتلون ور اغوستی دی چې تو در ایټالوی شي وشرمېږي اختجالات وباسي خوله دې وګوره یو جیري خدای یې درته راوړمه ځانونه ولې شرموئ خو د یو ریکارډ نه ما سره ده بیا به فاروق منګل باندې ته هم چیغې ویل چاله زیاتی یې راسره وکړئ تباه او برباد شي په دغه عقل او منطق چې متعال لیونی یاره قاری گوگل ریشه درتم خوله دیم یو جیری با در کامرا دیم دست نجده بر تنیوال ده خوله بودی خب بوی لگیگی ده چطل را تکاری چطل انسان زمزمه کوم او ته په مخ کې ډاز راوځي نفس دی و خدا دلان دل کلی و نه باندې خدایم لیونی لره دلیل وایي دلیل ته کینه بیا خپل دلیل ته په دلیل به کې بلای د فساد کې ولاکه په یو آیت قرآن کریم راغلی جنرال صاحب محترم اجازه غواړم دې ورته فقط دا وایم چې دی زه فقط ته یو منټ خبره کوم ګوره دی وایي په قرآن په حدیث او د انبیاو په سیرت کې موږ ته ثابته که چې ښځې باندې لاس پورته کېږي دا موږ هیڅ کله نه منو په شریعت کې ستا چې په ښځه باندې لاس بغیر حقه هیڅوک نشي پورته کولی دا یو خبره نه انبیاو باندې پورته کړې ده نه زموږ نبي سلام باندې پورته کړې ده او نه زموږ ملایان باندې پورته کړې ده په پښتو کې ځکه متل مشهوره سوی دی چې یا مې د ملا غوا کې یا مې د ملا مورا کې دا ځکه چې د علما یې زیات عزت کوي ملایان یې زیات عزت کوي د هغو قدر کوي ځکه د همدوی د ناموس دپاره جنګېږي د دوی د ناموس دپاره قرباني ورکوي همدا 19 کلن د کفارو په مقابل کې چې دوی جهاد کوي د همدې هدف دپاره کوي دغه کارونه زموږ په امارات کې نه دي سوي نه زموږ په سیمو کې سوي دي چې ښځې تښتول سوي دي هلته زیاتی ورسره سوي دي بیا د مخ پوست ځینې اړول سوي دي بیا غورځول سوي دي دا کارونه زموږ په امارات کې نه دي سوي زموږ په سیمو کې نه دي سوي چې د ښځو څخه د نوکرۍ په بدل کې د وظیفې په بدل کې جنسي خواهشات ځینې کول کېږي ښځو د مجبوریاتو څخه ودرېږه محترم د ښځو د مجبوریات څخه غلطه ګټه پورته کېږي ښځې تښتول کېږي ښځې وژل کېږي تاسو په ټوله ژوند کې دا ثابته نه کوي چې یو ښځې څخه د طالبانو په ساحه کې د طالبانو په وخت کې بد کار خوشتنه سوي یا هغه وژل سوي وي او یا هغه څخه په زوره جنسي زیاتوب سوی وي تاسو په کوم دلیل سره دا خبر کوئ او دا دومره بېغیرته سړی ده ته د اشغال په 18 کالو کې یو حق د امریکایانو په خلاف نه ده اوچت کړی دا دومره بېضمیره خرڅ شوی ناموسفروشه سړی ده چې د 18 کاله اشغال کې د امریکایانو خلاف یو تلفظ نه ده کړی ګوره د کندوز مدرسه بمبار شوله په هلمند کې ودونه بمبار شول په زرګونو وحشتونه اشغالګرو د هغوی غلامانو کړي ته نه پوښتنه وکړه تر اوسه د تلفظ کړی ده تر اوسه د امریکایانو په خلاف یو لفظ استعمال کړی ده د هغه غلام پلار به ښځه د ځان سره ویوړه د اروپا جنرال صاحب محترم ګوره جنرال صاحب محترم
د جنگ مخالف یم، زه د جنگ مخالف یم، زه خو دې پیژنم تا د خپله ښځه د ایرات وایي ګوره زه درته وایم جنرال صاحب محترم ته د دلیل خبره کوې دې سړي پوښتنه وکړي قسم په الله چې د پردۍ ښځه به ولېده بالکل دا دومره بې ضمیره سړی جنرال صاحب محترم چې په اروپا کې ګرځوي سک شوی بې غیرته جنرال صاحب محترم دی د شکې خبره کوي په آیات وایي په مجاهدینو باندې فټکې آیات وایي په دروغ غلط آیاتونه او غلط حدیثونه وایي نو تا ته خو مونږ لږې منډې درکړې نظر صاحب سلام علیکم منډه راکړه که نه اوس مه تښته لاس هغه بنده وه نظر صاحب مهرباني وکړه نظر صاحب مایک مو خلاص کړي تاسو ټول مایکونه بند کړئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نظر صاحب دغه سړي سره وغږېږه دا خو ته پیژنې تاریخ تا ته معلوم ده مهرباني وکړئ جنرال صاحب محترم دا خلک چې دي دا اصل دوی ته یوه خبره وکړه دوی د ایمان نه وتلي دي هغه څوک چې د ایمان نه وتلی هغه سره خبره نشي کولی په قرآن کې ځای په ځای الله پاک فرمایي چې دې ته یو حجت هم قابل د قبول نه ده د دوی په سترګو پردې دي د زړوی په زړونو مهر لګل شوی ده د دوی عقل هغه تعقل چې د اسلام دپاره استعمال شي هغه دوی د اسلام په مقابل کې استعمالوي دغه هر یو چې راځي دوی د سوال وکړي د قرآن نه د سوال وکړي د حدیث نه د سوال وکړي د سیاست نه د سوال وکړي دوی چې راځي دوی بغیر د کنځلو نه بغیر د اتهام نه بغیر د تهمت نه بغیر د دغو څه خبرو نه بغیر د دې نه دوی یو دلیل هم نه لري یوه خبر زه په واضح ډول کوم جنرال محترم ورور تا ته وخت درکو د 2 دقیقې ما خبرو ته غوږ کېده تا ته به وخت درکو یوه 2 دقیقې غوږ کېده ما خبرو ته 2 دقیقې غوږ کېده ما سره به بالکل د ادب په فضا کې به راسره غږېږي چې کوم سوال لري تا سوال ته زه ځواب ورکوم ډېره ښه ده ته اوس غوږ کېده ته دې لږ مایک بند کړه ته ما ته غوږ کېده وروره طالب تر پرونه پورې په پرده کې و هغه طالب چې ته پې تور لګوي چې طالب ته د ښځو په جامه کې راغلی ته طالبه په چادري کې راغلی ته طالبه په هغه جامه کې راغلی زه تا مجبور کړی یم زه به په هره جامه کې تا وژنم ما ته د اسلام حکم ده زه به د اسلام نه دفاع کوم د اسلام نه د دفاع دپاره د الله رسول ما ته وایي چې زه به خپل چهرې ته تغییر ورکوم زه به تا ته راځم تا ته به د مخې نه راځم تا ته به د شان نه راځم تا ته به د ښي چپ طرف نه د پاس او د لاندې زه د تا نه د اسلام دفاع دپاره راځم وروره ما ته غوږ کېده طالب نن د چادري نه راوتلی طالب نن د خپلو د هغه پټو ځایونو نن راپور شوی نن تا سره چې زه په لایف کې غږېدم والله بالله تالله العظیم چې تر ننه پورې زما خوله بنده وه زه هم ډارېدم د جنرال مبین غوندې ایمان زما نه و زه په دې اقرار کوم زه د الله په حضور کې د دې اقرار کوم چې د جنرال مبین غوندې ایمان زما نه و چې نن نه مخکې زه 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې زه راوتلی وی د اشغال ته ما 20 کاله ځان په چادري کې بند کړی و زه ډارېدم زه په خپل ځان ډارېدم زه په خپله وینه ډارېدم قربان د هغو نه چې خپل سر یې په لاس کې واخیسته خپله وینه یې په لاس کې واخیسته د خپل رب سره یې معامله او تجارت وکړه هغه تجارت چې په قرآن کې الله وایي چې دا د سود او دا د بهرمندۍ تجارت ده ما ته وینه راکړه او زه به جنت درکړم دا هغه کسانو بېرته دې ته راځم نن په طالب نیوکه مه کوه نن طالب په سیاست کې سیاست پوهان لري والله العظیم چې ته به ایران چې طالب کله د سیاسي نظام جوړوي دنیا به د طالب د سیاست ته هغه به د دنیا به د دوی نه نقل کوي دا به یو سمبولیک نظام وي د دنیا په تاریخ کې طالب به اقتصادي نظام جوړوي داسې اقتصاد پوهان به درته راولي والله العظیم د دنیا اقتصاد پوهان به له دوی نه د تاریخ تقلید کوي د دنیا ته به موږ سمپل د اسلامي اقتصادي نظام لاندې کوو طالب به په صحت کې دنیا ته سمبولیک د صحت نظام لاندې کوي دنیا به د هغه نه ان شاء الله تقلید کوي والله بالله باندې قسم کوم چې دنیا به د دې نه تقلید کوي طالب په دنیا ته نظامي داسې یو فوجي نظام لاندې کوي چې دنیا به د هغه نه تقلید کوي د طالب نظام خو تالیدلی وو د طالب په نظام کې خو وروره په والله که خو یعنی زه دا درته وایم که څوک د طالب نظام داسې نظام و هغه د حضرت عمر د نظام و چې ښځه به د لیوو او د زمري نه د ډار نه بغیر بل به د هیچا نه ډار ونه لري د شرق د افغانستان نه تر غرب د افغانستان پورې بتله هغو ته به چا پورته نشو کتلی ته لږ په حقیقت باندې سترګې لرې کړه حقیقت باندې ولې الله په سترګو باندې پرده اچولې ده سترګو نه پرده لرې کړه د دماغو نه د پرده لرې کړه حقیقت ته نظر وکړه امریکا سره زه هیڅ ستونزه نه لرم
د یورپ سره د ستونزه نه لرم په زرګونو کیلومتره لرې راغلی د ما ملک راغلی د ما اسلام ته خپلوي کوي په باګرام کې د ما قرآن ږدي او هغه نشانه کوي د باګرام په سر باندې ودې ته ایمان نه خلاصه په نبي باندې ته ایمان لري آیا په خپل نبي غیرت کوي چې ته دا کلمه وایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله په سپي باندې ستا د خوږ نبي نوم ولیکه د باګرام په ټیټه فضا باندې تیاره باندې په هلیکوپټر باندې سپی راځوړند کړی و په تا کې کم ایمان ده ستا په شهیدانو امتیاز وکړي په تا کې کم ایمان ده ستا لورګانې باګرام ته ورځي غاښونه وباسي د تراب صاحب شعرونه وګوره غاښونه وباسي تر څو د کافرانو جنسي غریزه تغذیه کړي تا کې کم ایمان ده د امریکا نه راغلی آیا ماته حلوا راوړي افغانستان ته آیا ماته بیل او کلنګ راوړي افغانستان ته د داسې ګاډو سره راغلی چې په مټو باندې غټ لړمان او ماران رسم کړي دي ایمان خبره ته کوي د کوم افغاني غیرت خبره ته کوي والله چې ستا اول زه جنرال صاحب زه د زهر خوړو لایق یم والله چې زه زهر نه خورم په ما کې ایمان او غیرت نشته ده زه باید زهر وخورم زه باید خودکشي وکړم زه د الله په وړاندې ځان مسؤل ګڼم والله چې ما د په افغانستان کې د اسلام دپاره چې ما څه کولی شو هغه ما نه دي کړي الله نه معافي غواړم وخت ورکړئ دې ورور ته که د آدابو په فضا کې سوال لري چې د سوال ته جواب ورکړو یو ځل ما پوښتنه کومه تاسو بیا جواب راکړئ وروره تاسو مایک مه بندوئ دا ولې داسې کوئ ما غلطه خبره تر اوسه پورې تاسو ته نه ده کړې ولې داسې کوئ وکړه سوال دی وکړه وروره وکړه سوال دی سوال زما دا دی چې د قرآن آیات دی فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین واتقوا الله دا الله نه ویریږي واصلحوا ذات بینکم خپل منځ کې سوله وکړئ واطيعوا الله دا الله اطاعت کوي واطيعوا الرسول دا هغه رسول اطاعت کوي ان كنتم مؤمنين تاسو واقعیت مؤمنان یاست ما خو تاسو غلط خبره نه ده بندوي مې ولې دا دلیل ده سوال د خلاص ورور بل سوال درنه کومه آیا تاسو ما د تمخ یو اول په دې سوال یو د ضروره تاسو وخت درکو یو د دې سوال جواب دی دا په داسې وکه یو د خشب شه دغه جواب دی واخله بیا بل سوال وکړه سوالونه داسې کی جواب سوال کی داسې نه چې یو بندل سوال وکړي بیا ځو تیز جواب ته وچ نه غلط وای غونی اول دی ورور ته اول دا خبره وکم په صحت سره د ټول لایف ګډونوالو ته دا خبره کوم چې زه طالب نه یم والله چې په حرفوي ډول باندې په مهنت باندې یعنی کومه سیمه وظیفه ده زه د طب ډاکټر یم خو الحمدلله زه چې یم ما خپل دین خپل وظیفه ګرځولې ما دین زده کړی دا خبره ته به ترازم واصلحوا ذات بینکم د ذات بینکم په معنا ته پوهیږي زه به بیرته تا مایک ورته خلاص کړي چې دی وایي د ذات بینکم معنا څه شی ده ذات بینکم خپل منځ کې صلح وکړئ نه چې د بل چا سره صلح وکړئ مسلمان ملک ذات بینکم مننه خیر حوصله وکړه ذات بینکم نه مطلب دا ده چې مؤمنان د خپل منځ کې صلح وکړي اول شرط په دې کې ایمان ده ذات بینکم هغه وای مؤمن ته چې په خپل مؤمنان په خپل منځ کې صلح وکړي دلته ګوره د تا کوم خبره چې کوي کوم شي ته اشاره کوي ته اذهان مخشوش کوي د طالب صلح د امریکا سره هغه صلح نه ده طالب د امریکا سره د اشغال د ختمېدو معاهده کړي هغه ستا ستراتیژیک معاهده نه ده چې زه به د تا سره ستراتیژیک معاهده کوم ته به راځې دلته به دما په کور کې د 55 کلو دپاره به دلته په ستراتیژیک دلته به ما ته اډې جوړوي د دې اډو نه به نور اسلامي دولتونه او په خاص ډول باندې وروره ولې الله د قرآن درته نیسم لږ د مغز نه کار واخله کفار د موږ دښمنان دي الله موږ ته وایي زما او ستا خالق موږ ته وایي نو ګوره د مؤمنانو سره سوله کوو د طالبانو چې اوس په قطر کې دفتر جوړاوه اول ستا د کابل دولت دغه مخالفت کوو چې دا دلته موږ د تا ته اجازه نه درکړو نو د طالبانو تقریبا د قطر د اول دفتر د خلاصېدو نه تر نن پورې هغوی چې کوم دفتر جوړ کړی دا د اصلحو ذات بینکم دا د تا د سوال جواب ده دا ذات بینکم نه وای نو خو ولې ته دفتر خلاصاوه غه د دفتر خو دې د پاره چې چلته مزي وکړي لکه څنګه چې وخت راکړي چې په پښتني وکم نه پتا چې د جواب راکړي کنه زه د توهین نه کوم غاګ ما راځي غاشته د سوال دی وکانو خفکهګه ما یو دغه سوال وکړه ما زه د نظر سره خبرو کې مداخله نه کوم لطفاً تاسو یو مداخله وکړئ پرېږدئ دا دواړه سره پرېږدئ دا دوه نفره پرېږدئ دا صاحب کوم معقوله غږیږي که حاضر جواب الله دې په ژبه علم عقیدې کې برکات واچي یقیني دي افغانانو زړونه وګټه او دا به د نظر صاحب د موږ سره خیانت دي د دې ملت سره به د خیانت دي
د دې دردېدلو افغانانو سره په دې خیانت چې زموږ په لایف کې نه راځي او همدغسې د پلاستیکان جوابونه دوی دوی ته نه ورکوي. یقیني زه دې ما په دې زړه زور خاطر ده، خو خدای دغه ده چې دوه خبرې دې د اوسانو سره دومره ماغې کړې چې دوه خبرې کوم بیا احساساتي کېږم، والله که بیا په ځان پوهېږم دا خلک دي، دا انسانان نه دي. لطفا تانه مهمه ده چې هر وخت زموږ لایف پروګرام ته راځي خدمت شي. مایکونه مو بند ورونه مایکونه هم بند کړئ. نظر صاحب وګوره غوی واده هغه زه جنګ نه غواړم چې جنګ نه غواړئ نو بیا نو زغم هم ولره. ځواب د هر سوال ځواب اوږد وي. غوږ ونیسه وخت در پوه. دوم سوال دې وکړه نظر صاحب خو ځواب درکړو. دوم سوال دې وکړه چې سوال دې وکړه مایک بو نه خلاصوي. غوږ ونیسي ورته مهرباني ګوګل صاحب. مایک دې بند مایک دې خلاص. اجازه راکړئ زما سوال دا دی که زه غواړم که ما په یو لایف کې ویلي چې د طالب مرګ روا دی بیا دې زه به په هیڅ دین مسلمان نه یم، دا مې نه دي ویلي او نه زه غواړم صلحه. زه غواړم هره مور زما جړېدلې څلوېښت کاله اور بند کړي. دروغ ولې وایې؟ موږ د لایکونه څارو په هرې خبرې باندې د کابل د ګوډاګۍ ادارې چې د امریکانو تر څنګ ولاړ دي، د هغوی خوري، د هغوی چکي بوټ هر څه د هغوی د همدغه د کابل اداره دغه امریکان د ما کور ته راوړي، د ما انګړ ته راوړي، د ما د خویندو د وا معتصما چغې دغه د اردو بېناموسه عسکر اوري لیکن مړې سترګې ورته ګوري. ته عجیبه خبره کوې. ته خو د دوستم او د صالح د غني ملاتړ یې. غني تر میلر موږ ته ډېر خطرناک ده، غني تر ټرمپ او اوباما ډېر خطرناکه ده. ته ورته بابا وایې، ته ورته مفکر وایې. جواب راکړي چې کوم نوی قرآن را نازل شوی دی چې تاسو د کافر سره صلح د مسلمان سره په کوم کتاب کې دي؟ تورات. خیر اوس ځواب درکوي. غوږ ونیسه نو هغه درته تشریح کړي کوم کتاب کې لیکلي دغه ورور یاره زه به لاړ شم ورکې که دغسې پاس نه کېږي چې یو خبره وکړم بلکې مې صحیح ده ورور تا سوال مې واخیسته. ورور خیر ده نه سړی چې تا سره خبرې کوي وخت ورکوي. وروره تا سوال ما واخیسته وروره اجازه راکړه سوال مطرح کړم. ما تر اوسه نه دی کړی. سوال مطرح کړه. تا سوال دا وکړه چې صلح کول په کوم آیات او په کومې کې د کافر سره صلح او د مسلمان سره جنګ دا د سوال وکړه. یو دا دی. بل سوال درنه کوم بیا بل د هغې جواب نه کړه. بل وکړه بل سوال. زه وروره تاسو نه ډېر په یو احترام باندې زه تاسو نه غوښتنه کوم. دا زه نه وایم چې زه د انسان د پوه خاورې یم، خو زما مقصد دغه دی چې دغه یو آیات زه تاسو نه غوښتنه کوم که تاسو کې څوک غټ عالم وي. زه دا نه وایم چې هر سړی به عالم وي، صحیح ده. زه وایم تاسو دغه یو آیات ووایئ چې ثم انتم هؤلاء فی النار. کوم آیات دی د سورة بقرې تاسو یې دلته ووایئ. خواهش درنه کوم د ورورولۍ یو درخواست کوم د آیات تاسو معنا سره ووایئ چې دغه چا ته ګرځي ته موږ ته وایي. حداقل موږ غواړو دا وینې ودرو چې وینې څنګه ودرو. کور کې چې اور بل شوی اول باید توشه کو او شیان تسخیم کو، اول باید اور ګل کو، اول باید بالښتونه تسخیم کو، کاسې تسخیم کو، اول باید اور ګل کو. زه په اور ګلولو کې زه کوشش اول ډېر کوم. نور زما اشرف غني به خپل کار کوي، هر سړی به خپل کار کوي. بابا دې ده ازار سره مهرباني. وروره اول خو زه نه پوهېږم چې تا د دیني علم څومره ده. البته دا زه په توهین آمیز ډول باندې تا ته نه وایم، خو کله چې داسې یو مبحث ته څوک راځي او بیا هغه د دین نه سوال کوي، هغه باید په خپله د دین د علم دومره بیکګراوند او دومره پوخ بنسټ ولري چې هغه د مقابل لوري په خبرو پوه شي. زه نه پوهېږم که زه جواب درکړم آیا ته به زما په خبرو باندې پوه شي که نه. زه د صرف او د نحو خبرې تا ته نه کوم، زه د بدیع او بیان خبرې تا ته نه کوم. څومره به زه کوشش وکړم چې په ساده لهجه د یو عام افغان په صفت باندې تا ته د دې خبرې واضح وکړم. صلح حدیبیه کې تا چېرته سیرت النبوي لوستی؟ صلح حدیبیه نبي علیه السلام د مشرکینو سره وکړه، د مکې د مشرکینو سره. دارنګه په سلګونو د نبي علیه السلام د اوس او خزرج سره معاهدې موجودې دي. اوس او خزرج دا ګوره مسلمانان نه وو. دلته د حوازن سره د نورو قبیلو سره د نبی علیه السلام صلح شوې ده. تا صرف دا ویلي چې د کافر سره صلح او مسلمان سره جنګ. وروره ماته غوږ کېده. کافر د امریکا نه راغلی په افغانستان باندې تعرض کړی. دا خو را سره منې افغانستان د امریکایي کور نه ده، افغانستان ستا کور ده او زما کور ده. ما او تا به د خپل کور نه دفاع کوو. د کافر ته دا وایم چې زما د کور نه وځه. کافر ته ما دا نه دی ویلي ما په کور کې اډې جوړې کړه. کافر سره زه کېناستم، هغه ته مې وخت محدد کړه د مۍ تر میاشتې پورې د وخته. که ووتې که ونه وتې زما معاهده په هغه وخت کې به زه بیا په دې باندې تجدید نظر کوم. زما به انشاءالله تا سره بیا جنګ شروع کېږي. دا د ما د صلح موارد دي. د صلح موارد ټول واضح دي. وروره که چېرته ته
دومره تعقل سیاسي لري، دومره نظامي پوهه لري، دومره ته په اقتصاد کې وارد یې. لاړ شه د قطر کومه معاهده چې ده د هغې یو جز وګوره. والله العظیم زه د طالب نه یم، تا اول ما وویلې زه د اسلام د نظره دا مطالعات تا ته وایم. د قطر په معاهده کې چې دا خلک راځي او دا یوه خبره مې زده کړې ده چې زه وینم د جنرال صاحب خبره د ټامیانو دا یوه خبره ده، کافر سره جنګ او مسلمان سره جنګ او د کافر سره صلح. وروره کافر زه د ملک نه وباسم، یو ځل ته د مایک بند کا، کافر زه د ملک نه وباسم، کافر د تا د کور نه وباسم. د کافر ټوپک هغه چې ستا غوا ولي، هغه چې ستا سپی ولي، هغه چې ستا خر ولي، هغه چې ستا کرونده تباه کوي، هغه چې ستا د مزې دپاره ستا دیوال الوزوي او په سترګو باندې ړانده شي. تا ته نه وایم، هغو ړندو ته وایم چې پرون د استرالیا عسکر وایي چې موږ به د امریکایي عسکر وایي چې موږ به د استرالیایي عسکرو سره وتلو تر څو باندې د عامو افغانانو د خټو دروازې والوزو، له هغو نه به چې کومې دوړې پورته کېدې موږ له دې نه مزه وړله. موږ چې په تیاره کې ځای نه وي هغه بندي به موږ وواژه، ځکه په تیاره کې ځای نه وو. آیا موږ په سترګو ړانده یو؟ آیا د دې لپاره موږ کوم دلیل لټوو؟ زه راځم بیا مبین صاحب ته دا دلیل وایم چې ته د جنګ بند کوه، ما سره جنګ بند کړه. ستا سره زما جنګ نشته. وروره زما او ستا ټوپک به په یوه وږی، زما او ستا مرمۍ به په یو طرف ځي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي، هغه یو دلیل ورکوي، هغه وایي چې کله د فساد وخت شي زه څنګه پوه شم چې د حق طرف کوم ده. وایي بیا د حق په وخت کې وګوره چې د دشمن مرمۍ دې د چا په طرف ځي، د مرمۍ په طرف لاړ شو، په همغه طرف کې ودرېږه، همغه طرف پر حق ده. اوس چې په افغانستان کې د 49 ملکونو کفار راغلي دي، آیا دا دلته اسلام راوړو ته راغلي، دلته کلمه شهادت ویلو ته راغلي، دا زموږ ملک جوړولو ته راغلي دي؟ د دوی مرمۍ د چا په طرف باندې ځي؟ وګوره نو ولهذا وکېده مته زما د طالب جنګ زما سره نشته ده. زه هم د تا غوندې یو عام افغان یم، د طالب جنګ زما سره نشته. زه د طالب نه ویره نه لرم. والله العظیم چې طالب راغی د دوی چاړه و د ما غاړه، ځکه ما د دې اسلام سره ما خیانت کړی. د امریکایي عسکر دفاع ما کړې ده. د امریکایي عسکر دفاع ما له کراچۍ نه تیل رابال کړي دي. د امریکایي عسکر د جامو کنټرکټ ما سره ده. د امریکایي عسکر د غولو کنټرکټ ما سره ده. ما ورته د امریکایي عسکر غولو په یو ځای کې ورته منډل، د ما سره به څوک په حاسبه کوي. طالب هم ما بخي، د طالب دا هره بکنه زه په غرونو باندې قبلومه. غروره ګوره موږ تاسې عام افغانان یو، موږ نه باید د حقایقو نه تیر شو. حقایقو ته باید د حق په نظر وګورو. د الله نوم د حق نوم ده. والله العظیم دته کومه خبره کوم په دې ایمان او عقیده لرم چې زما د قیامت په ورځ به دا زما په نیکو اعمالو کې لیکل کېږي. که ما ته دا نه لیکل کېږي، والله که ما ته دا ضرورت وي چې زما خوله دې راوس زګونه وکړي، تا ته دې دومره په جګ اواز وغږېږم چې زما په سر راوس درد شي. د دې له وجې نه چې عام افغانان پوه کما دا هغه افغانان دي په والله چې موږ د علم نه پس پاتې، موږ په دین باندې علم نه لرو. د تا د سوال دا لوی جواب د دې لپاره درکوم ته باید په حقیقتونو باندې ما سوال کړی او دا څه جواب راکړي. نظر صاحب محترم دا کوم سوال لري؟ سوال جنرال صاحب محترم، جنرال صاحب محترم که اجازه وي زه د دې ورور ته د آیاتو په اړه څه وایم. زه جواب ورکول غواړم جنرال صاحب محترم. ګوره دې ورور اول چې آیات وایي په لیف کې سته د غلط وایي واصلحوا ذات بینکم یې وایي، دا ذات بینکم دی. د به اول د قرآن تلاوت لسم زده کړې بیا ورسره به دا خبره کېده. یو بل تا په دې اړه تا ته پکار دا ده چې ته تفاسیر وګورې، تفسیر کبیر وکړې، امام رازي رحم الله تفسیر وګورې، تفسیر ماتوریدي وګورې. دا تا ته باید شان نزول د آیات معلوم ته چې د آیات په کومه واقعه کې را نازل شول. شان نزول درته وایم چې څومره کې نازل شوی دا درته وایم او ټول درته هر څه وایم، خو تاسو چې زما پښتنه کې د کومه ګوره واقعه به زه درته وایم. دا جنجال د صحابه په منځ کې چې لړ کړکېچ راغلی ول، د بدر په غزا کې راغلی ول، هغه د مسلمانانو ول. امام رازي رحم الله وایي دلته شرط دا دی چې دلته به اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په دې شرط په تاسو ذات بینکم مطلب دا دی چې تاسو په خپل اپس کې صلح وکړئ، خوشحالي سره راولي په دې خاطر چې د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وځي. دلته ته ماته دا وایي چې دلته کافرانو سره صلح د خبر واوره. ګوره محترم ماته اجازه راکړه بل آیات هم تا غلط تشریح کول هغه درته وایم. دلته کافرانو سره موږ ګوره خبر وایو، دلته د کافرانو سره موږ ما خبر جواب ته پرېږده جواب درکوم. دلته د کافرانو سره موږ د اشغال خاتمه تړون کړی دی او دلته وروسته هم د فساد په مقابل کې هم د بغاوت په مقابل کې جهاد مشروع دی او د څلورو سره مذهبو د کتابو حواله هم بس په حال درکولای سم. البته کته چیر په عربي عبارت پوهیږي. ګوره زه تا ته وایم ګوره خبر وره زه اوس تاسو نه مې خواهش وکړو چې دا آیات تاسو ما ته ووایي د معنا سره تشریح کوم کله چې
بل ځای د نظم ستا خبرې ته راځم ته ما خبرې ته پرېږده دلته اوس دې خبرې ته راځي چې دا خلک د خپل دي دا خلک د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وتلي دي دا د کفري نظام لپاره خدمت کوي او اوس هم د کفارو لپاره خدمت کوي کوم آیات وایم دین د معنا کوم تی معنا که چې څه وایي وروره زما ستا په ګټه افغانستان څلوېښت کاله وینې توی شوي جنرال صاحب لګي چپ کا جنرال صاحب د خړای چپ کړي اس کی د کوم چې نه ته فارغ یې ته د کومې مدرسې فارغ یې د تا اسناد د علمي سویه دې څومره ده چې ته ترجمې تفسیر کبیر پېژنې ګوره محترمه هغه به دې کومه مبینه ماته چې ته کوم جنرال یې زه تا نه جنرالي چې څه کوم ته وایې زه جنرال هغه پرېږده ته ستا جواب درکوم دا خبره دي ګوره زه د برمنګم د نظامي اکاډمۍ نه فارغ یم ته محترمه ځان خلاصوم محترمه زه جواب درکوم ته ځان خلاصوم په خندا ته ګورې چپ څه زه ته جواب درکوم خاري څه شي خان د مکه نه بلاد په لا چونګه خلاص خان د تم کنه کوم پیغمبر نه دي خان صحابه نه دي خان تاسو خان نه انداز ما تاثیر پتا دي په لندن کې په ساوث افریقا کې په بنگلاديش کې د نظامی زده کړې کړې د کابل حربي ښوونځی مې د نجیب په وخت کې خلاص کړل ته خپل هغه وخت مولا قاری علمي سویه د څومره د څه ما علمي سویه چې قرآن دلته ونس فیصله کوي چې دا ونس اوري زه وایم آیا حق وایم کنه حق وایم آیا کما وایم چې تا مرګ روا دی خله دې دومره نیولې لکه د کیشړه به ته صبر وکړه ګوره ډک باندې یو ورته ګاټ څه بیا چاته نوبات نه وتی صبر خبره واوره ګوره ستانم ډېر نوم دې معلومه دي ستاسو د خبرې په جواب او مارشالیا سنه وکړه چې دا غلط ما ته وایي وو ټول کانه استي کيو کې نه بیا خپل لاوتا موږ د لایف وخت